داسې مایوس یار ستا پر دروازې ولاړو فکر وهم چې دا خو زما د جنازې هیلانو رقیبم داسې راته ویل چې ښه هورې هغه د بل سوه نن د هغې د کوزدې هیلانو د تن رګونه مې پرې کړي په چړو دي یاره هغه د شلو څخه یاره اوس هڅه پاته دي د پورتې نه یم که هر څومرې کوششونه وکړم د زړه رګونه مې نور ختم یو پنځه پاته دي نور مې نو مزوره و خدایه بیخي ستړی یم زه هم انسان یم لږ حق د ژوندانه لرمه ما په څلوېښت کاله کې چېرته خوشحالي ونه کړه یو خوار افغان یم و تا ته دغه سوال کوم د صبرېدلو چم راښایلی ونی سوم یاره تر ملا مخکې اول کس یم چې سجدې ته ځمه مینې تر دې حده راویسته یم قربان دې سمه د لمونځ په نیت پیره د هغې دروازې ته ځمه ستاسو بخښنه غواړم تا مې تل عزت کړی دی جانانه ستاسو وفادار هر څوک کېدلی نسي یو تشنامه به دې پر شنو ښایستو ورنکړم دا ستا ګرانه شته په قسم بل رسېدلی نسي در بخشم که چرته ستا مینه په چا مې وکړه ما په حول ځلې و تا ته خپل جانان ویلي بې ننګه نه یم پښتون یم تر مرګې به ستا یم تا ته مې ځان تا ته جانان تا ته قربان ساکله مینې دې قربان سم نازولی دي پاک جامونه دې راکړي صبر کړی دي پاک جامونه دې راکړي صبر کړی دي د زړه خبرې کمې وکړې سرګردان به دې کړم دا ستا شاعر رحمت هلال دونیدو کې خوړلې د خپل ژوند د زړه ماتې خوشحالي نسته دا ستا په غم کې ګولۍ تلې د نشې خوړلې سیر گریوان بدی گنگ مستن اوتار لرما زخم وطن تر زخمو بدی درمل دروړما سترګې دې تورې کپ دې خاورې ملالې خورې هیڅ حاجت نسته چې د بل وطن کچل دروړما
زد سفار جلیل احمد افغان پزړه کې ساتم زه قربان سمل ما سره وروري کړې ده لمبي می ډکا زندگی کوي خندا یې په خوله ترې لچارې شم فرشته هر ځای دوستي کړې ده شاهد چې ډېر دي سم هرمان چې بیا مې ونه وینې چې سترګې پټې او پر مخ مې سپین کفن راخور وي بیا که هرمان کړې نو تا ته به یې ګټه سوي چې مې پر قبر باندې سپین زرغون بیرغ راخور وي هغه ته هوایا چې مینا کاروبار ما بولا د مینې نوم باندې منصور پشان انسان پدار سو زما هم پر هغه لار مخ دی خدای بس پیشوي شاهد چې واوري چې نیم سوی هرمان پدار سو بشیر احمد کمپیوټر کار دی زدوري ورزما پر لکړی بازارو سیږي مینا ناکزوان دی خوندې ځواني خوندې یاري کوي قربان سمزه لا هر ملګري قرباني شي حیا ناکزوان دی بسته می واخیسته د مور په اجازت للیم چې څوم شهید خدای دا ستا په اراده تللیم چې څوم شهید خدای دا ستا په اراده تللیم شهر خوند ما خله و ژاړه ژړلې مدي تصویر مې خپل کړی حول نازک ویل یو وار مې وژړل او بیا دلته خندا هم راغله ته ځوان سړی یې ګران ما درته هلک وویل بشیر احمد شاکر د هر یو خولې خبرې نوړم ستا په شان ډېر درته راغلي خو مزه یې نه وه ورسته بل سړی جانان که ډېر خوشحاله یم ما ډېر ساتلی و خو یاره هېڅ فایده یې نه پزړو کې مینا لري مینا یا جهان لیدلې دواړه ملګري دي د هر انسان عزت کړي جلیل احمد افغان او بل بشیر احمد شاکر دی یو په بل جار دی او په یو او بل غیرت کړي سزی حالات مل سفروانه کوي لتا مشکلی یار پیدا کړي نور دې نه یادو جلیل احمد افغان استاد سمې زړګی مات سوي که هر سوال کې تزارې خو بیا دې نه یار کړو
ستا د یو میسج جواب نه لرم میسج جواب نه لرم کیسې له ما د مینې غواړې خپله چپه خوله یې یاره زه هم ستا رنګ انسان یم څه کتاب نه لرم شاعر احمد هلال دا خپلې بېوسۍ داسې کوي چې تل ژړېږم او د مرګ ځان ته سوالونه کوم بیخي ځوانۍ باندې پوه سوی نه یم څه وکړم شاعر احمد هلال امیر صاحب بیا هم نه کوم ساکي له مینې دې قربان سم نازولی دي ماږه جامونه دې راکړي صبر کړی دي ماږه جامونه دې راکړي صبر